دا جوړه مو ګڼله استقای به ځان نه ځمنه په خپله دا لاس پرېږدو. خیر شه استاد څنګه خیر ښه ده چې په وخت راجګونیم بس ما خو دوکان بندولو. ولې جوړه تیاره شوه؟ دا وایم ټول کارونه مې پرېښودل او ستا کار بيو. زنده باد. څومره پیسې شو استاد؟ پیسې مګر څه پته ده دې راکړ ګل خان استاد له خو زه 150 روپۍ ورکوم تا له به یو لس زیاتې درکوم ولې 4 جن کار وکړه نه پورې نه 3 4 دا والا 200 شډولې ګل دې تلوي خو کنه بیا مونږ ته پوښتنه نو اصل کې کپڑے ضرور ریڈی رکھو کپڑے جا تو خدا سے کار وکړي چې په چودري ځله به ورې ستنه ساتي ښه بیغمه استاد خو یو کار وکړې چې د جمعې په ورځ به چېوله او جن د خامخا راځي نو بس کوټې هم را سره ما ته کار ډېر زیات دی که نه نو خامخا به درته سلام علیکم جا داسې کپړې مې د لو ګنډلې مړه چې بس ټول واجب واجب باندې ښایسته ښکاري شادي لورې یا شادي درله مورې څه دي مورې لورې په دې کټوۍ کې لګوره یا درې مرچکې پې واچوه راوړوئ دا سر خو مې وچاوده د درد مورې راوړم درله وای خدایا وای خدایا سر مې مات شو که نه وای دا دې مورې را مې وړو درته وای مورې وای څه کوئ دا څه کوئ سازي لولې جی دادي دا څه نوکیم جوړ ودرګلې جوړ کړي نېکبختو وای دا جمالو ترور وي چې دا مرچکي لوګېږي نو د سر دا درد به خشېده نه لره شوي یا ناوې ګوره که دا د سر درد په دې لوګو باندې تلې که نه د مرچکو لږ صبر نو نیکبختې نو ډاکټرانو به په بوتلو کې دا لوګي وختي بند کړی وي او په مونږ به یې خرڅو سبا ناوې هسې دا نقصه درته ښولې لږ صبر وکړه چا وهه دا جمالو تروراته ښولې وه جمالو دا ښه دی دا والله چې زما خو په تندي روا شوه خدای شته ته څنګه زما هم لږ ده تندی خو داسې لون شانتې شو نو نو خپلې نه به لون شوي نو دا یو سکنه لون دا یو سکنه بچې داسې ښه تونه یې ښولي ولاله بچو ډېره خواري مې سره وکړه که میدان دې ونه ګټلو نو د خپې لاندې به دې چکړې کوم د خان میدان مې ګټي ده خیر خانو دا د تازهدین زوی دی جانان کپړې راوړي خان سلام علیکم وعلیکم سلام جنان بچو په خیر راغی خیر اوسې خان خیر کېنه بچو نه خان زه ځم په مانه وخت دی ما خان دی استاد مې خان دا کپړې ور جوړې شوې او خانم ما په خپل لاس جوړې کړي مهرباني او څومره پیسې شوې نه خان استاد مې خان نه پیسې مال بس کپړې ولې ورکړم دا پیسې به زه په خپله ورکړم خو ته کېنه چای پوس کړه که نه نه خان بس سلام علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم ولیا جی خان دا کپړې والا او دې کې دا فري کپړې مې ډېرې کوو بیا خوب یې کړی اوس دا خبره ما هم کوله خان अच्छा जमी तो कपड़े जा छो ठीक ده زما ماشنا دی سبزی ورته ځا چوم चला दा कपड़े بس راځه کنه یار تو ہے تو हाँ वाई
هلکه غلاميه دا کپړې دې پچا ګنډلي ته خو په شرمونو وشرمولې جانانه خان له دې کپړې ورسولې او که نه او استاد ډېر زیات خوشحاله شو خو پیسې راکولې خو ماتې وانه غوښتې ډېر دې ښه وکړل بچو استاد ته چې ښار ته لاړې که نه نو ما یو د واده بله جوړه مو ګنډله تا وګنډله داسې دی سجیل د اوله 40 روپۍ ولې تا ته زه دروغ یم 2 3 4 ډوله بس وای والله ته خو پټ باچا وختې نو استاد اوس په دوکانداره شو ګوري سر کړول ته به ته ټیم نه یم خان په خیر راغلی ولې خان دا راته ووایه چې ستا دا خندا ما پورې کېده ته اوس ما پورې خاندې آخر چل څه دی ما خو پوهېږه که نه وایي چل څه دی چې په جامو ګنډو نه پوهېدې نو سره دې راغلی دا ښه ده چې ما چون لري دا وګوره جامې څوک داسې ګنډي دا وګوره خان زه معافي غواړم خان دا زما غلطي وه خان دا به زه په خپله ټیکم خان او په خپله به یې دروړم زه یو ځلې بیا معافي غواړم خان او شکریه همدا خبره ورته تمام کوله خان لکه جانانه دلته کښېنه دا راته ووایه چې ستا مازغه شته و ستا په سترګو کې نظر شته و ظالمان دا دومره اسان کار تا نه شو کولی تا خو زه د 2 پیسو کمه تا خو زه د 2 پیسو کمه कपड़े पैसे ظالما ډېره ښه صفایي دې د کپړو هم راوسته او زما هم دې ورسره راوسته آخر څه چل دی ما ته ووایي که نه څه خبره ده ته نه وایې چې څه خبره ده ما پوهېږې که نه وایم ته خو زه په شرمونو وشرمولم څنګه یې وشرمولې پوه خو مې که که نه دا وګوره دا زما د واده جوړه ده دا څوک داسې ګنډي نو جناب ته نو راکړې نو ما ته څه پته ده چې ته ځان غټې او ځان پلنې وایم کښېنه دا به په ارام باندې کښېنه جګړه نه کوې په ارام دی ګوره بچو چې څه وشو بچو هغه خو هسې مو شو دا تاوان دی په ما دا راته وایه د څومره پیسو کپړه وه د 200 مور که استاد چپ شه کښېنه ارام دا وایه 200 روپۍ یاره ګلخان استاد مشر سړی که د ده نه به ما سرمون ویستي وه راځئ لکه و بچي چې څه وشو هغه هېر کړه مړه قسم په خدای استادي ما د لغربولو خوبار به بیا ته تنګولي بس دی بچو بس دی ما معاف که بچیا ما معاف که دا کار ته نشي زده کولی پوه شې که نه دا کار ته نشي زده کولی او کور ته په لاړ شه او ښه په ارام کښېنه او پلار ته دې وایه چې 400 روپۍ راولېږي پوه شې که نه پسې ولې که نو دې اوس دوی باندې مې پیسې نه پرېږدي نو زه څه تا دې بوډ کړي دي
تو ګولاته ما نه پښتنه کې وي چې تاسو یې تندې دې بوت کړی دي نو تندې باندې بوت نه نو تندې وره پاسه کنه ته د 300 روپۍ خو نه پیدا کنه تکړه تکړه ته تندې هفته یا کې نه ده او ځان پوخ ماسته جوړ کړی تا ته تندې د واده جوړه ګنده ما دا لکه نو والو نو ته موږ دې لپاره کې نو چې دا ګټه په دې تاوان راکوه نو ما څه کړي وې ما ته وایي چې تر مازدیګره پورې قبلي تیاري غواړي نو بېبي ما خو د ګل خان استاد عزت راوستو نو تو خدای پاک ته نو منظوره نو دې کې ما څه کړي وې ولې دا څنګه دا استاد دې څنګه راوستو استاد خو دې بې عزته کو په ډول خان دې بې عزته کو د 2 پیسو دې کو نه نو ته جوړه دې نه څنګه واپس کړې په دې خبره ختمه نو ما یې خو سم دم چل راځو خو څه چې هغه سړي جامې وړې وي چې هغه ټول کوږ او چې ماشین ټول کوږ نو ما څه کړي نه هغه کوږ او نه ماشین کوږ دا کپاله دې کاغره ویل چې دا کونځه دې کوم څه ما کوته چې اکل دې تا راشي نه ولې شکریا څه وخت راځي ورپورې خدای نو خو دا راځان ځان کنه خدای نو چې جاده کې باکم کله راځي کله راځي دا ما که دومره عقل یې قسم په خدای که په دې ټول کلي کې په چا کې دومره عقل یې ځه غنې ته د عقل ژوند دی د عقل ژوند دی د عقل څخه خلکو ته ټول کوي کار وایي وړاندې ګوره یار یې سړیا چپ کېږي او که نه یې زویه یو ګوټو خوراله راواله پاسه موده د په کټولي کې مانګې راواله نو په وځه شجاله من ذاك ویلي شجاله چې ګرمه سړی وو موټو یو خدا چا باندې فکر په خپل پیښه دا ساتي ګونی ستګه غدا ستګه غلو باسم دې لاندې پوره انسان لاندې پوره دا کا وځه کوي تو دا کنه دا بیا چې وڅوي کې قسم په خدای وای ولا بيبي وای دا حماده یا تاکولا حتی دا کته کینو مې دا سره وته نه یا سړیا دا سب ګور دې په هر سبا په مخه راخېستې دي اس مې سدي چلې جوړې کړې دي دا درس په سر دې زما په سر دې دا کوم ستا په سر باندې خطر ستا په سر باندې خطر دا ما په سر نه سادي جوړې بلې څه ته پکې کومه څه راځي کومه تاسو به صندوق کې مثالو ته وځو په دې کې انا واه خدای دا چې کروڑم باندې دی واسه ساتي باندې ما به راځي ما څه کړی یو څه بس مدینګا کاوي دوه مور او دې دینګا نو لا بچا پیسې ته ځاو دا دادی دا دادی دا بچا پولم دي کالا پوره دي دادی دا ته لا ګوري ته نه هله کدی والا پاسه راځم هاي هذا دا 300 روپۍ وایه خو په خبره ځان پرې ته غوږونه کولا او که دا کنجن دي دا 300 روپۍ به رالي دا به ورکړي ګلخان ګلخان استاد بیا ورکم هغه تو یې داسې کوي که نه دا خو به مني خو هغه ځای پکې راځي که نه نو پیسې نو ځان سره به ډاکټر راولي د مور د په سر درد دی نو چې څه دارو درمل باندې ډاکټر ته یې څه ګټه نشته دی جمالو ترور به راشي زه به ښه شمه 400 لیدنه ورکړي ډاکټر له به څه ورکړي مانه ته ډینګه مه کوه داسې نه جوړېږي ښه بچی نو څه به کې دا 400 روپۍ به ورکړم ډاکټر یا او ګلخان استاد بریا ولم چې مور یې مې دارو درمل وکړي بس ته خبره ده ګوره هلکه راځه لا باندې مه وژنه ګوره لا کونډۍ درته نیسم که نه کمک له دا کل ژوند دی دا 400 روپۍ به ورکړي ګلخان استاد ده او ځان سره به ډاکټر راولي د مور دارو درمل دې وکړي بس پوه شوم دا پوه شوم بازار مخه نه مې لرې کېږه ګوره خرابې اولاد د خلق مې ویل چې زه تاسو ته څه وکړمه که مې ویل چې دا اوس سمې کړه دا چا منې کړلو واتو ته هغه دا کونټۍ راواله کونټۍ راکړه داسې وانجه خو په داسې لار لاړ شه که نه چې تا تسپي درته مینه بیا دی پکې زه لانجین په لار باندې نه شم ګرځېدلی مونه نه اړېږم دا خدا بېلکې راپاسې دی لا اوسه پورې پاسېدلې نه دی لالا ښه نو ته داسې نه پاسې ها اوس به پخپله راپاسې
غلطي ها دا ولې نو چې ته اسې نه پاسې نو دا خو به مې کول پاسه غرمه شوه ناوخته دی هو یو خو دا شپې دومره لنډې شوې لاړ هم نه اړولی چې بس بیا غرمه یې هو پاسه شابه روپے کم ځای ما نه څه پته ده خو ما ولیدې نو لالا څه دي یو خبره درته وکړم وایه وایه خفه کېږې خو به نه زه ته یم وایه یو 200 روپۍ مې پکار دي وا یو د لوګي مري او بل یې سر ته پره ها نو تا زما د بالغ نه روپۍ ولیدې څه دي کې ما څه کولې همالته پرتې دي څنګه بچې دومره پیسې نه سر چاته راغلي ها نو بس چې تاسو نه غواړم نو وایي چې نشته دی نو چې نشته نو چاته نه خو بیا پیدا کوم که نه چېرته نه دې پیدا کړي روان وم د شپې په خوب کې نو په لاره کې خړې روپۍ پرتې وي زر زر مې راغونډې کړو د بالغ نه مې کېښودې ما چې راویښ نه شم زما مطلب دا دی چې چېرته نه سره راغلې دا اصل خبره دا ده که نه بېبې جانې چې ما په ښار کې یو وړه شانته ټېکه نیولې ده د هغې پیسې دي ټېکه په څه خبره ټېکه دا سویګۍ سپیکونه مې خورول وی بچې مور دې د لاسونه زار شه بچې ته خو به ښه ډېر ستړی شوې که نه زویه نه بېبې جانې ستړی دي چې ستا دښمنه زه خو ورته خالي ولاړ یم کار خو ټول مزدوران کوي ښه ربې تر اوسه روپۍ راوله زویه همدقسې کار روزګار کوه ښه نه بغیر کاره بې روزګاره بنده څه بندوي او څه فایده هم نشته د بې روزګاري نه که نه زویه ته بلکل ټیک وی بېبې لالا آفرین بېبې جانې دا والا 100 روپۍ خو سنبال ویږدې ښه او دا 100 روپۍ ستا او دا 100 روپۍ د داجي او لږه یو منټ دا 100 روپۍ رابې ستا زړه خو مې نه غواړي چې تا یې درکړم د خوبه دې راپاڅولم خو بیا هم ما بدولت د ډېر لوی زړه خاوند دی والا ښه بېبې جانې رښتیا داجي مې څه شو هغه خو سهار وختي ښار ته تللی دی پولیس لاین ته ځم ها زه بس ټیک ته نو رابې زه خپلې کمرې ته ځم نو چای به ماله عمل ته راوړي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام کینه کاکا مهرباني جی کاکا خدمت صاحب زه سابق هیډ کانسټیبل یم پوره 30 کاله مې د پولیس وردي اچولې ده او په دې دومره سروس کې زما په لمن هېڅ قسمه دار نشته حق عدالت تنخوا مې ګټلې ده معلوم کاکا معلوم خبره کوه صاحب زما زلمی زوی چې تر 10مه تعلیم کړی دی ما ته په کلي کې بې روزګاره ګرځي دومره وس مې نشته چې د کور ضرورت پوره کړم صاحب د خپلو 30 کالو د خدمت په سیله کې تاسو ته خواست کوم چې زما زوی په پولیس کې ورتي کوي نو دا ما سره ډېر احسان دی ښه کاکا ستاسو څه نوم دی
हेड कांस्टेबल चमन गुल, पेटी नंबर 7579-191. چمنونه که ته دا څو کسه وخت یې ما ته زوی راولېږه او انشاءالله زه به د هغه لپاره څه کوشش وکړم. ډېره ډېره مهرباني صاحب. نو څه وایي چې وایي یو خبره نه کوي. سر مې خوږېږي که نه حضران که څوک څه وایي یاده خو زه خو اذان ته ځېمه چې خدای خبر د جانان زوی مې کویکات ته ډاکټر پسې تللی دی او که جاپان ته چې تلو څپو یې رانه نوشازېدو دي. ما ته پته نشته بابا چې چېرته تللی دی. وای بچي که نه زه داسې برګیل خو نیمه که نه وایي هغه بیا راغو څه خبر څه راغی بچې داجي ډاکټر مې راوست تاسو بولدو حبیبي تم کوړی دا خبر الا ترکوزه نو سره کونټه د کپانې ته راواچوم چا کړ د پدې شي بې بخوفانو چې بېبې د کوکه کې پته شو پړده وکړي نو د ډاکټر داروګان به ته افلاس کړي او دا چې نه تری شوې ان आवाज کوته او لسټر ډاکټر څوک دی هغه سم ډاکټر خو ډیپټر ته ما خو ګلاب ما مارم आवाज کوه ته خیر د ګلابي خبره ده دا کنه دې نه کوټی ته کنه دا کنه څه پړده وکړه ډاکټر به دې ته بس خیر ته ځه السلام علیکم گلابی بخیر سلامتی لنگ تکینه گلابی خیر ده ناوخته شو مړ خدای به خیر کړي اصل کې زه تلم یو پټۍ مې وبولو او ما چې مې خله ګیا وروړم او چې جانانو بس فوټو ته راغو نو خیر خدای که نه زه که خیر وي نو ما ته باندې څه کوم چې عزیزي خو مې نه څه خبره کوم خدا ته تل د جانان د مور په سر باندې دل دی او طبعا بس ټیک ده نو زه به یې لږ وګورم دا مړي ده او ورته هله بچې ورته دا ګلاب کاکا ته دی خدای ته دې قدر خورې ته لږ لاس راکړه توبه یا الله توبه هلکه دا ورته کېږده جبې لاندې ښه دا بیبي جبې لاندې کېده خدای پاکه ته دې خیر کړي دیګاره یا الله توبه ترمامیټر ته راوله راکړه بیبي وګوره انسان به څه ولې ته به خو ډېره تېزه ده دا کله راځي لکه خدای مې نه خطا کوي او نه غلطېږم نو تقریبا نن خو یې ډوډۍ او نس ده او ته به یې هڅه کوې چې ټوخی هم ورپسې الله به خیر کړي تازه دین لالا هلکه دې دې خورا شي دې خو هلاک شه بچې راکړه بخمله راکړه بچو لیکن خیر توبه یا الله ته خو چپ کنه ما دا ګیره خپل سړي ته مخکې خبرې مه کوه خدای بخت داسې کې دا لکه ما ته نه وایي دا ته نه مونږ چړیا مونږ ځان نه یادېږو د خیر هلکه جانانه بچو ته لږ راشه وداره مټه لږ بربنډه کړه بس ما ده خیر یا الله خدای به خیر وي او که نه خدای د خیر کړي ګلاب خان ها تا د دین لالا صفه اوکې دا ګولۍ دي او دو ګولۍ سره او دو غرمه او دو ماښام د پیو سره او دا والا او دا بوتل دی یو کاشو کسار یو غرمه او یو ماښام اسی ګلاب خان یو تپوس ته نه کوم که خفه کېږي وای څه تپوس کې اسی زه دا تپوس کوم که نه چې څه غرمه سهار او ماښام نو که یو بنده بیمار دي د شپې هم د دارو ورته عادت شي نو د شپې به څه کوي نه د شپې هم دي که نه نو خو په دې خو زه پوه نه شوم کوم چې د شپې وي که نه چې بنده ده خو به تاسو خو چې کوم ډاکټر ته ګورې ساعت غرمه ماښام ساعت غرمه هلکه د شپې هم پکې دارو لیکلي کوم چې یادنو تازالدین لالا څنګه چې مریض د شپې خوب شي او وده شي نو دا رنګ دا مرض هم خوبولی شي او دارو بیا اثر نه کوي څه پوه شي اوس ورکه داجي جواب کنه ځه هلکه هغه ځای کښېنه که نه هغه ځای کښېنه مشرانو خبره نه کوو ښه دا ډېرې څه کوي که نه والله که قسم کوي ټوله ورځ خوشې ګرځي دغه ګرځي زه ورته وایم مینه کښېنه ګوره یو ټرم دی که نه مې د هغې څخه جوړې مې وې وکړه څه فصل به وچې وي نه لکم مې پې پاس خو فضول دی اچھا تازالدین لالا دا زوی دی ډېر ښه او تابعدار زوی دی هلکه زه خو یم که کار دې نه وي نو زما دوکان ته راځه نو لږه ډېره تنخوا به هم در کومه
او کار به مې زده کې که نه 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 ګلاب دي نه پیاجي خلک مې مه مړه کوه پیاجي خلک مې مه وژنه که نه بس پرېږده که نه ګلاب دین ماما هسې لګیا دي هسې ما پوره 10 جوماته پاس کړي په هر څه پوهېږم دا جوړي ته پوهېږم ګوره تازه دین لالا تا ته خو پته ده زه د ورځې هسپتال ته ډیپټی لګم او د ورځې که چاته دارو مارو اجس شو نو دی به د دوکان نه واخلي که نه زلا څنګه دې چې خوښ یې خو یقین مې پې په ایمان خسته دی بس یقین مې پې نه راځي دغه ځای د ستا څه شو که نه نه تازه دین لالا پیسه خو د نه والله کې یو عالم او به مې خوشي کړي په پټي باندې او څوک رانه وانړئ او نو به زه به درنه لاړ شم نو ځي نو زه خو وایم ماله پیسې ځم همدغسې یو پیالې چیخ وڅکه ښه ده چې ستا نه نه مې الله ته بیا وڅکئ پټو کې ناوخته دی هلکه بچو ما جانانه بچو دا واله او راځه راپسې د خیر سره نوکر سپېزه بچې یا شازی یا ښځې نو شازي ته څه وایې چې شازي رنجه دارو راشي که نه عاطفي ما عاطفي که نه وایي ملای به دې کښېنوز باندې بیا د ملای ډاکټر ته کومه یا لکه دا زر زر کوي چې د ټرک له زر یو څوخه شابه کې الله زر زر شابه یا لکه دا څه کې یو پاسه دا څه کې خانه دا د چا په اجازه ته دا بوساړې وړې وایي پردی بوساړو ته نښتې خیر دی وروره دا بوساړې ځاسې نه وړم دا ما اغوښتي دي ښه د چا نه دی اغوښتي دي د جامداد خان نه مې اغوښتي دي نو جامداد خان خو زه یم او بوساړې هم زما دي جامداد دی نو ما خو مغشته د جامداد خان نه دي ګوره وروره په دې بانډه کې نه بل جامداد شته او نه بوساړې شته ودرېدو وروره زه درته رښتیا وایم 3000 روپۍ باندې مې ورسره خبره خلاصه کړې ده نیمې روپۍ مې ورله ورکړې دي او ورته مې ویل چې بیا زه ګاډۍ راولم او بوس وړم نو نیمې روپۍ به درکړم ګوره مېلمه داسې چل دی چې ته دا بوساړې نه شي وړې ښه یا لکو په خیر چمن ګل ماما داسې جنګ جګړې م جوړ کړي په خیر اوسئ وعلیکم سلام سړی مه شي دا یاره څوک مېلمه دی راغلی دی او زما بوساړې وړي وایي دا ما د جامداد خان نه اغوښتې دي خدای خبر چې څوک پې او ته څه یې مېلمه کاکا هغه بله ورځ چې زه راغلی وم او بوساړې مې ترې اغوښتې نو هغه وایي چې زما نوم جامداد دی او بوساړې هم زما دي او تی په شکل پیژنې بلکل یې پیژنم کاکا ها داسې چل دی که نه جامداد خانه چې دا مېلمه دروغ نه وایي او معلوم ستا دی خو د جنګ جګړو نه څه نه جوړېږي نو کوم سلی که نه دا چل به وکړو چې د خان په حجره کې باید فیصله وکړو د دې خبرې بس ټیک دی جي بلکل زه تیار راځئ چې ورځو پې راځئ جانانی مړه ته غواړو زموږ تپوس نه کې ته اوس روزګاري کوم نه ولې ته نن سبا څه کوې کالج ته ځې او که نه نه کالج کې څه ښه کې کالج ته ګورې لاړ نه شي کېنې نو ماما زه زما خلک د خانوجه کې راغونډي که نه جرګه ده کېنه مړه کېنه ته خو کېنه که نو ته تاسو ګوره نو ته مشرې که زه مشرې مشران خلک سر ته کښېني او کشران ننګې ته کښېني ته مړه عجیبه سړی که اره مورې شرمې وای اره خندي ماما دا پوه شوم سر باندې چا مات کړی دی خندي ماما وایي کوم څه کړي دا ودې راشه مړه خوب نه وي دا څنګه غاټي کوم وایي پرېږدې دا ماته وایي وایي Sabar, zoro kanya di mana? Ya lah, baca. Kami muda kita, kami boleh kita. Baik, یا لکه زه خو نوم غورځېدلی او ته ورو غورځېدلی خوږ شوې نه ما له خدای دې بچه وای دا د څه جرګه ته تا جرګې خبره کوله دغه نه دی هغه جامداد خان ته ګوره د هغه بوساړې چا پوټې کړي کوم جامداد مړه یاره هغه بیا بانډه کې نه دی ښه نو داسې وایه که نه د بره باندې جامداده خو مې ډېره شنه دی خو ته چې بره باندې ته کوم ځای مړه ته اوس بره باندې نه دي لکه هغه ډېر توتان چې پکې دي وایي ښه ډېر توتان چې دی ورسره باندې د هغه باندې جانانیه چې دا توتان دي کوم ځای یارانو دا زما په کپره کې دي دا چې زما دا اوتره کې بره نه خلک فیصله وویو موږ به چې داسې پاتې شو ځه چې جوړه ځه او خپله مېلمه تا هغه بنده په شکل پېژنې
ولې نه بالکل یې پېژنم خان داسې د وجود نه نری شانتې دی او نري نري بریتې دي او غټې غټې سترګې دي خان داسې خلک ما حجره کې راجمع کړي دوی کې لږ وګوره دوی کې خو نشته خان یا لکه وګوره دا څوک دي خان ما یې خدای پاک وایي کوم ما مو جاړې په سترګو مې لیدلې د آسې دروغ وایي په ما باندې ته وګوره دا خو نه دی نه خان دا نه دی نو چې تا نه دي خرڅې کړي نو دا تیغ څه دې ولې وکړه نو خان دې چې نری نری بیچې دی وجود نه نړۍ دی نو زما په ځان هغسې شک راغلی ځه خوشه دا خو دا خبره به فلحال داسې فیصله وکړو چې دا 1.5 روپۍ په دې میلمه او جامداد دواړو باندې تاوان شوي او میلمه او باقي پیسې جامداد له ورکړي او بوساړې به یوسي څنګه دا فیصله تاسو ته منظوره ده بالکل خان چې څنګه ستاسو فیصله هغه ماته منظور ده او تا ته ډېره روغه فیصله مو وکړه خان ما ته منظوره ده بالکل نو بیا دعای خیر جان دا عقل پیدا کړه خدا خوري رفیق وای تو سر دا درد خو نو کنه تا په وی چې په دې کپاره کې به کانی جنگيږي وای زه شکر دې چې ښه شوې زه خو دغه جمالو ترونه خبر شم نو راغلم ها ودرېږه تورې سر د زور وای نه لري خدای دې لویه کا نه اوس ته خیره ښه شوې دی ته به نشته ګلوري دا مور خو دې مخ نه راښکاره کوي نو ته خو راځه کنه دا شازیه دې داسې ډېره یادوي چې شازیه مونږ کره نه راځي که نه نو زه به هم نه راځم نه لورې شازیه به هم راځي ولې به نه راځي دا دواړه کورونه خو یو کور دی که نه څنګه خورې دا ګلاب ډاکټر چې دی که نه ګورې ډېر پوه دی ښه چې ما له دارو راکړه او څنګه مې دارو واچول نو دا سر مې داسې شو که نه دا به نه وي چې په دې سر مې داسې درد تېر شو یاره ترورې ډاکټر ماکټر نه دی هسې کمپوډر دی نه لورې دی خو ډېر تجربه کار په لاس کې ډېره شفا ده بېبې قصاب مواله بخت دا ولې جانانه ولې بدله پر شوې ته راځه راځه دی همدغه شانتې نیکبخته د شرم پنډو کې دی راځه بچې ستا نه څوک صدر نه کوي راځه نو ولې بېبې پرده خو ښه دی که خپله نه یو که پردو نیولي یو لالا دې خوا دې خوا لغړې دې خوا کمره خوا ده دنیا کوم ځای ته ورسېده او دې کوم ځای دی خورې ډېر ساده بوډل دی ترورې دیم کالج کې ولې نه داخلولو وایي لورې پلار یې د ښار د بازارونو نه ډېر یېرېږي کله چې د خانمیر زوی چا مړ کړی دی که نه بس ته هغې ورځې دی د پلار د کالج د یره کېږي خانمیر مورې دا کوم خانمیر ها دا څه دی خانمیر خلکو چې به ورته ښاپېرې وې مور هم د غمه مړه شوه او د پلار هم دماغي حالت ټیک نه دي خورې خدای دې د داسې سپېرې ورځې نه هر څوک وساتي آمین دا ځکه چې ساجبه غونته کار یې کړی دی که څنګه چې پردی بوساړې خرڅې کړي او که نه بله سیاسوک خودی چالاک و پیمان بله ابتدي غمونه مجاله دا راته ووایه چې ته چاته تللی وې تللی ومه سهار وختي پولیس لین ته پولیس لین یاره تازه دیره دا پولیس لین را باندې داسې خوږ خوږ ولګېده که نه ما ویلې چې دا دیوالونه ښکل کوم نیمه ځواني مې ورکې تېره کړې ده نو بیا به دې داسې څاڅ کړی وې چې دیوال به دې ګډولې وې او لکه د مالګې په شان به لا خاوره ځان سره وړې وې او سټله به دې پرېږده ماله پولیس لین کې د نوکري څوکه دې سم لام دې کټاو کړی دی زه درته ویم چلته تللی وې او ته وایې پولیس لین مړه ته خو چې لکه د مچ په هره خبره کې راو نه دانګې که نه نو خارق در باندې لګي نه نو دا تاسې لیدلي دي ته ما ته دا ووایه چې تا اشنغرۍ لیدلې ده نه کیسه خانه لتلې نه بالا ماڼۍ دې لیدلې ده زمره زمره مړه تاسې لیدلې خو بس ته شو کلی شو خبرو لته کړی ښه نو بیا اس پي صاحب لتلی ومه خو چې ویلیدم او پته ورته ولګېده چې زه سابقه هیډ کنسټیبل چمنګل نو بس دا پیسیانې وي او چایانې وي او مړه
یاره چار دیخي زما ډېر قدر وکړو وایم څه غلط لتلی وې ما خو پرېږده کې نظام نظم خبره وره خبره ما څه کې خبره درته کوم که نه هنې ایس پي صاحب له ورغلی وم د چنګل د نوکرۍ په سلسله کې کنه ما ویل چې دې کلي کې راته خوشې تشې ګرځي چېرته کې نوکر کړم بلتي کړم نو بلتي شو که نه یاره دې صاحب راته داسې په مینه ښه وکړل ویل زه دې راواستوم پیمانستم چې جفت دبدبه داسې دبدبه دې داسې مدد خدای بخښي داسې تل دې زمونږ کار به چیپس کې وپلازې نه نه مهرباني بس ته ځه ستا په دې مخ باندې په مخه او زما په دې مخ باندې خزان دې ځه لږ لولو ځه ونه غورځېږي ویې خندله ایا وی پخیر راځه مړه پرېږده مړه ته مونږ سره ډوګپ شپ نه لګا ډو راښکاره کېږي نه نوم دې رانه هېر شو چنګل خان ولې ستا نوم مال نه راځي چنګل خان دی که نه چنګل خان کښېنه مړه خانمین ماما حجرې ته تللی وې د کومې حجرې ته د داور خان نو دغسې وایه که نه خو مې ډېر اشنا دی مړه او تللی وم نو هلته څه فیصله وشوه کومه فیصله مړه هغه بوساړې چې چا خرڅې کړې وي کومې بوساړې د جانداد بوساړې وې که نه نو داسې وایه که نه مړه جانداد مې ډېر ښه اشنا دی خو ته کوم جانداد یادې یاره خانین ماما تا ته اوس زه څه ویم زه وایم چې د خان په حجره کې څه فیصله وشوه د کوم خان د داور خان اوهو نو داسې وایه که نه بس نیم تاوان یو منلو نیم تاوان بل ته رښتیا وې خانین ماما یا فیصله مو وکړه ټولو پرې دعا وکړه زما هیله مې د بدن نه بوج سپک شو د خو موږ سره ډوګپ نه لګول تش د بوساړو په پوسټله راغلی د چای سره ګرمه ګرمه حلوا وخوره څه چل دی ښځې دا حلوا ده څه ده مبارک شه څه مبارکۍ راکړې وای زویلې ټیکهداري شروع کړه څه ټیکهداري دا څه څورم د نه منلو خبره ده نو وای په ښار کې د ګیس د پیپرو ټیکه شروع کړه 1000 روپۍ وختي مال د ښودو دپاره راکړې 100 روپۍ مال راکړې 100 ستا دپاره راکړې دي 100 خور له ورکړې ویم 2 رکعته د شکرانې نفل به وکړم که داسې وای نو دا زه د دروغه زه خواره لا خو داجو ډېرې سلام علیکم وعلیکم سلام یو خورا شه یو خورا شه کین دا زه څه وم ولې داجي په حجره کې څه چل شو د حجرې خبره پرېږده وایي ټیکهدارېدون ما هیڅ څه چل شو او داجي د یو 3-4 ورځو ټیکه وه بس ختمه شوه هیله د 4 ورځو که بیا به هم وي داجي د سوی ګیس پیپونه خورولو که نه نو مشر ټیکهدار راته وي چې بیا که نه کار وي که نه نو تا به بیا راغواړم بچې پور وینه راکې زیاته شوه او رښتیا نن پولیس لین ته تلم ستا د نوکرۍ په سلسله کې د کومې نوکرۍ داجي په پولیس کې دې بړتې کوم که نه نه داجي زه په پولیس کې نوکري نه کوم ولې څه چل دی د پولیس په نوکرۍ کې ښه د عزت نوکري ده منم داجي چې د عزت نوکري ده خو تش په عزت باندې خو د کور عزت نشي جوړولی که نه داجي زه به د ښه ډېرې پیسو ګټلو کار ته لاس اچوم جي ها بچې په دې امان کې خدای زم بوډا شوم خو شکر دی په دا ساعت وخت دی تېرېږي داجي ما خو توی که نه ته غم مه کوه ته ګوره چې دا کور د نوټونو ډکوم او که نه ښه ده ګورو به تا ته تکلیف دی صاحب ټوخی مې هم دی او سینه مې هم خرابه ده تبه مې هم ده ښه داسې کار به وکړې دا ته وایي مې راته ولیکله او دا به بازار نه والي
سهار غرمه او ماښام به استعمالې دا پیسې سهار او غرمه او ماښام به استعمالې سهار او غرمه او ماښام به استعمالې نیکسٹ نیکه سټه نه مالا دویم نمبر دویم نمبر هات پیچا وای هات خدای 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 کین او ډاکټر صاحب وځو ها وعلیکم السلام ان تاسو تکلیف دی ډاکټر صاحب خو پس را باندې مخته شوی دا دا کله راځي یره یو کال به کیږي ډاکټر صاحب او ته اوس کال نه پس راغی ها ساده بنديږي او بدن دې میږي شي او ځان نشي خوځولې نشم خوځولې وا بس الګا جانا نه هغه بوتل راواله بوتل راواله دا نه مالا هغه بل بوتل دا او بلو والا راواله او مټې دې کوځي دا ونی دا مټه کوله کو سم لما طرف ته کار ولا کنه چل دې دا لا تیرا ډاکټر صاحب خبر شم او خبر شي دا به خو پیچا ها ګوره خبر را چوکي لږه مالګه به کمه کړي مرچکې او تروسي د مدان ساتي ها ګوره دا ګولې یو سهار یو غرمه او یو ماښام او دا بوتل یو سهار یو غرمه او یو ماښام پوه شي ډاکټر صاحب څو پیسې شي نو ټول خو 50 روپۍ شي ډاکټر صاحب نو ټول 50 روپۍ شي او د دې ګولو او د دې بوتل دننه اخلم ډاکټر صاحب زما د کلی دی 50 خو ته کمول نو خو 50 روپۍ کېږي او 50 پیسې واغستې امو کو که خیر ول خیر چې ډاکټر شم کنه بیا وځه شي ورم دا بس په ټیک ته ډاکټر صاحب کونی ته ورکم دا ډاکټر صاحب سلام علیکم جانا نو سپه شو کنه ولی نه جی ګوره بچو جی ما ته ګوره او دې دوانو ته ګوره کم از کم که په دې دوانو باندې پوه شي نو ځان لا خو به دکان پرانیزي که نه دا وایې ودې مونږ نه نور څه زده کړئ او که نه ولې سهار غرمه ماښام پټه اچکول والله منم ډېر ته خو والله ډېر تېز دي راغله یا بخیر علي لوسی خدای دې بخیر یا خدای سره خبرې کوي د څه نه هغه چانې نه چانې نو وګوره هغه چې هدایت ته لاس راټول دا څه چاوي ما ته پلان ویل پلان داسې خوشحاله او پینا خبرې مور لم پیسې ورکړي او پلان لم پیسې ورکړي او ول په دې پیسو باندې ځان ته کپړې واخلي وای شکر دې اڅه د جانان پلاره الګ ډېر تکړه او چالاک دی ته به ګورې که خیري د دې د کور حالات به ډېر زر خوشي نو خو اوس کم داسې لږ او تندې دی اوس هم د خیره سره ډېر ښه دي شکر دی اڅه د جانان پلاره یو سوچ وکړو او څه سوچ دی کو ما وی که جانان لپاره رابعه وغواړو نو خبره خو دې ښه وکړه بده خو دې پینان ته کړې ده خو څه زم دا خبره کوم که نه چې ما بیا د سازي لورم څه هم کول پکار دي نو پکار خو دی او زه وایم چې د جنینا خالق اډو شته نه بلکل نو بیا خو د زوی دپاره خو خبره کولی شم د لور د رشتې دپاره خو خبره نشم کولی که نه نه ښځې دا د رشتیا وویل ګوره په خبره باندې ځان پوه کړه د پښتو په ملک کې دا خبره هېڅوک هم نشي کولی او نو بیا یو بل چل به وکړو که نه وایه جمالو ترور نه ده اخوځي راځي که نه چې راشي نو داسې په خبرو کې بیا پوه کړم چې هغه د رافیل خوله ویږي چې هغه څه وایي الله خبره خو دې ښه وکړه خو ګوره لږه پته یې کړه تیریه سړیه بېغمه اوسه نو زه خو وایم چې الله دې وکړي که نه چې داسې وشي یو خو دا ده چې دوستي به مضبوطه پاتې شي که نه خپل یو کې یو او بل دا ښځې چې د ډېرې خرڅې نه به م خدای بچ کړي څه دې وویل
ولې دا زوی به په تاسو وده اوسه ټول کلي له به ډوډۍ ورکومه د زړه ارمانونه به رېږومه که یو ډکې خو مې دی نور زما دي څه بله باید غل کښېنه غل ښه که نه نه کلیستا را باندې وې نو لاندې را لعنت او خیانت په سر وقت راشي بیا به ګورو مالې ګلیا جی خان جی سبا له د وخته شبنم بچي پسې مې کالج ته لاړ شي او کلي ته به یې راولې عمده خبره مام کوله خانم ځکه چې 2 ورځې چوټیانې دي او رښتیا دلدار خان خط کې څه لیکلي چې کله به درځم خانه ښه به هم سبا راځي نو بیا داسې وکړه چې اول سټیشن ته لاړ شه بیا به کالج ته لاړ شي ټیک ده عمده خبره مام کوله خانه رښتیا خان هغه زمانې نه دي زمانې او هغه زوی له واده کوي نو کوي دی که نه نه که نه خانه اورېدلي مې دي چې ستاسو سره نږدې هغه څه د پاسه جلب ټن نه وي هغه خرڅوي رښتیا ولې صحیح وي خان نو بیا ګورې خیال ساتئ چې په بل چا خرڅه نه کړي زه څه لپاره یم خان همدا خبره مام کوله خانو چې څنګه به په بل چا خرڅوي خو هم زمونږ دی چې زمونږ د ځمکې سره نږدې پرته ده او هغه هم زمونږ د خوښې پرته ګلیا تا خلک داسې خلک دې کې زموږ فایده ده همدا خبره مام کوله خان ویم دا لږ شانته د جوارو اوړه به هم ځان سره یوسم نه ته ما ته دا ووایه چې دا د جوار اوړه په ښار کې نشته شته ولې نشته خو د کلي اوړو کې او د ښار اوړو کې خو ډېر فرق دی که نه یاره ښځې په هر څه کې ملاوټ شو دا اوړه پی شملې دا خو په کلي کې سوچا خورو ګرمې مسالې او دا چې دا خو اوس نشو کرلی که او رښتیا لږه شان سبزي به هم ځان سره یوسم داسې وکړه چې یوه ریړه سبزي یوسه یوه ریړه ډکه کوي او مور او دواړه پرې د پاسه کښېني چې دا خلک هم خوب ویني وزورورې چې ځي نو یوازې لاړه شه که نه اوس رابعه صاحب والا ځان سره بوځي وایي نو ما د ښار لارې ګودرې څه لیدلې دي هلته به روکه شوی یم نو بیا به څه کومه ځان ټیک ده خو ګورې یعنې کاټواره د ګورې پخ کړې پرې د خماله د پخې مخلي چل نه راځي نو مونږ هم اوس روان یو خو سبا چې ځم نو کټوې به مې پخ کړې تیاره ده ته پرېښي او بیا ګورې په وخت راشي ښه وی دا الله څه کې دونه مو د پس د رول کر روان یم نو که شپې ته ایساره کړم نو خفه کېږي به ګورې نه نو تاله چلم نه درځي ورته زما ووایه که نه چې هغه ناچاکه دی که نه ښه وای دا ولې وای زما خو سم په دې سینه کې څوک وګېده یا داخل السلام علیکم وعلیکم السلام غلام ماما نشته نه نشته ماښام به راځي ښه اوس به څه کوو ولې خیر خو دي په دې له خیره ستل شوې ناجوړه دي او نو دا څه ده ما هله هله کینو چا هله کینو کینو بابا کینو خدای به دوی شو هله کینو ها بابا دا راته وایه چې پتا باندې څه چل په سر مې درد دی ټول وجود مې خوږېږي نو یا خو به دې مټې م ډار کوي نه مټې مې ډار نه کوي مری مې خوږېږي Ay, no مسلمانه نو ما یې کوم وخت کړ ډیر خو نه اوس پټی چې اوس پټی چې بغیر ماشینه ته نه کېږي یا دا څه ورېګا خبر او خاصله بس ولګا اون څه ماما هذا اللي كوسكا بس هاتوش په خدای ماما خو دې ها هم کوته مړه الله به خو کې اورا نوګرا وګنه دې مو راځي بس ها الله به خو کې نو الله دې واس خو په خپل یا خیر یا خدای په خدای
يلا بسم الله الرحمن الرحيم رجع تبارك الله واسكت خذي اختي بسم الله الرحمن الرحيم لكم بسم الله يوقع كذا عاد يوقع كذا اخوي ولا او كان او مرة تكون شروق الورد مرة تكون شروق يلا باش وده شروق وجهه ما كان مرة وي ما خير جبتي ماما قدام خير هذا لا ماما وي لا توا تتفادى كيف شنو يجي لا كان وين كي وين ياخذ بيتك ولا تقول انت خذ ما بتار وجهي هو انا مو جاي اخذ دي انا بس ماما تقول ايه ماما تجون دي تقول دي تاك دي كده لا لا ايه ماما عندنا ايه ماما ايه ولا ماما رجع انا هو من جهه رجع وين وين داورا استرا بلار وجهي هو بس دا پدې ورته مرایته چولې وه دا ولې وې نو دغه دا ګلاب ماما چې هلته هغه مریض پرون راغلی و که نه نو د هغه بوټ خوږېده که نو تا ول دا پټه مرۍ ته واچوله که نه نو دا د مرۍ خوږېده نو اوس مرۍ ته واچوله نو خدا پاته نو تاسو مرۍ ته دی او دا تا له چا اجازه درکړې دی اوس په دې پیغام باندې اړولي زما له ویل کېږه په مخه دې چې وروستو نه ګورې موږ ده مړه موږ انا وایه موږ خوړلې راته نېټې کې چې خټې ته خټې یاري ول دا مې د سره خو کړل دا هغه ته دې چې وځه مړه دې لکه دا دې تا سره واره ګورم کړي ماما ته خوده تاسو جانان ما ته خوده راځه وای کنه خدایا وای کنه څه چل دی ولې ژاړې څه چلو شو خیر خو دی که نه ته کښېنه بس یو مور خدای پاک درکړې وه د هغې نه مې م خلاصه کړي دا څه دی وای خطروري چې ته به کوم ځای زما خو د هغه کیړی یادېږي که نه تروري ټول بسکوپونه مې ورپسې وکتل ما مې که فلم تېړه شوي خو هلته هم نه وه که نه وایي تروري ته به کوم ځای یا خدایا نو بیا وای ولې د مور په روکېدو جوړ خوشحاله مور خو مې وختي کور ته راغلې ده غلې او ماشي وچاړه کوم ځای کې ده تاسو سره لاړه ته یې لټولې وایي چې جانان دانه په بازار کې ورک شو ها یا الله شکر دې چې دا دې پیدا کړه ستا خو مور ته ګورې خو زما به څه کېږي ها زما مور ستا څه کېږي ها خواهې وایي ښه دا راته ووایه په داجي مې څه چل شوی و نو دا خو چې څه وخت ما د هغه اکسره وکته نو په ګېډه کې ارقونیسه وه ارقونیسه وایي هغه خو پوکي ښه نو دغه وکړه نو ښې خپوکې وي خو بس درس سره یې خېټې ته تلې وه نو بیا نو بس یو ډاکټر راغی مشر ما ته یې وی ډاکټر جانان خان نو ما هم څه وخت کې دا کسب کړي که نه وی څوک ما نه مشوره واخیسته نو بس ما ورته وی مایسین ستن ورته ولګوه باچستون یې ورته ولګوله څوک به بس په هغې ټیم په کټ کې کېناسته اوس مال د خدای ښه دي جانانه ولې ځي یو خبره به مې ومنې چې د خبرو پند راته وچاړي هم به پرې ستړی نه شم ولې ته نور تعلیم ولې نه کوې نو تعلیم ته خو زما خیال شته که خیر یې ول خیر یې مخکې کال به بیې کوم او بیا ورپسې د لسم دستی پې کوم ولې او بس
زه ځم کور ته ښه پردو زنانو سره خبرې نه خبرې بیا سړي ګونیانګارېږي ښه او جانانه وایي وبخلي ښه یو هله اوس فرا پرېوتې توبه دا مخلقه دا مخلقه بس نشم خوړی کنه نشم خوړی ګوره نېکبخته د خدای نېکبخته هم دا د ورځې که د خلاص کاکه د مراقمه دا به یې خلاص کا بیا ما ته پته د کلي کې به د دغه د پیشتري ساک ته ناستې او وختي به دې تکس نه نیولې خدای که نه ځان جوړ کړه بس دی کنه مړه درته هم نشم خوړی او تېره باندې په زور خورې تمام خوږه تمام ګله دا یو تمام لپاره یو خلک نور مه خوره تمام کوي درته هم نشم خوړی ګورې دا کوتک دې سر له بغوم بوچ کېږي را باندې که نه خکانه من د بدن دوستان او کان یم جميع مية خدا یو څه د مقدار او زه نشم کړی ته ګوره او ولې ته جنه شو بس دا دې زور مړه دې خبرو ته دې ګوره او یو کیله نشي تېرولی دغه نه بل پټ راته ګورې که نه بل پټ راته ګورې زه به څنګه وخورم یو کیله راباندې چې پیر څه وخورم دغه السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څنګه اوس بس په ټیک ټاک هم خیمه به خیمه کاکا زه تا ته نه یم زه خپل مریض ته نه کمات بس ډاکټر صاحب خیمه که خیر اوس بلکل خیر دغه څنګه خیمه دغه وګورئ خیمه لکه ناجوړې تلګوټي دي ځان وخت نیولي دي او قیمه زموږ وخت کو ته دې وګوره بس اوس روز کنه نه دوم خچې ښه کاکا باقي آرام به کور وکړي دا ډسچارج سرټیفیکیټ دی دې کې مې د شربت او ګولۍ لیکلي دي دا به واخلي او پوره یو میاشت به یې وکړي بس نور ټیک ټاک ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ښه او ډاکټر صاحب پرهیزدانه به څه خورم کاکا هر څه خوره یو مرچکې مه خوره باقي هر څه خوره څه چې خوښ ډېره مهرباني خدای دې خوشحاله ساته هلکه ته څنګه یې مړه سم د میاشتې زه بېللې سسټر ته بي پي م چک کړې وروسته بیا او انجکشن به م ورته ولګي ټیک دا بیماران له ورکړه دا دې نور بیماران له ورکړه دا کوزه خلاص کوزه کوم دا په باکیز مکه دا کوزه کې دا چې واده دي دا خو نه پاتې دا غالي خدای دې نو ممکن دا دا تاسو په کوم نظام نه ورکړي په نظام نه ورکړي خلاص ما الناس ما لا مړه تکړه ما تکړه یې مړه ډاکټر صاحب سلام علیکم ډېره مهرباني الله ټول روح الله ټول روح دا راځي خو نه راځي خو دا خپل کوم کې خانو لږ د ځان خیال ساته او پرهیز ډېر ښه شی دی ګلاب خان نور څنګه پرهیز وکړم دارو متواتر خورم مالګه مرچکې نه خورم نور څنګه پرهیز وکړم الله به خیر کړي خان او په مازغو باندې ډېر بوج مه اچوه او شکر دی اوس خو د زوی زلمی دی دا ځمکې به هغه سنبالوي که نه خانمیر مې راوسته خانمیره په خیر راځه راځه وعلیکم السلام خان زه به نن لاس اوس کېنه چای بس کېله به ځي چټاکی جی خان جی ورته چای وایه ښه جي خان ته راته وې چې ستا د زوی قاتل پیدا شو کوم دی چې زه دا شکل خو لږ وینم خانمیره ستا د زوی قاتل به پیدا شي زه کوشش کوم پیدا به شي زما د زوی قاتل به پیدا شي زما د زوی قاتل به پیدا شي ها وخت ده دا څه دي خان دا ستا د ځمکې د آمدن پیسې دي زما مځکه کومه مځکه هغه د سړک د غاړې ځمکه ښه داسې وایه که نه اوس پوه شوم د سړک د غاړې مځکه
رښتیا زما کور ډېر سوی چې دا به زه هسپتال ته وقف کوم خو خان دا مځکه ده کوم ځای کې څه وخت به دې بله بوځم ګوریا جی خان خانمیر خپل ځای ته ورسو عمده خبره ما هم کوله خان راځه خانمیر وعلیکم سلام خان راځه وعلیکم سلام راځه فیضور یاره خان افریشه او پتاشه نن سبا خو داسې وخت دی چې خلک د یو بل د خولو نه نړۍ راشو کوي او په ځمکو باندې خلک وژني او یو تی چې هر چا ته خپل حق رسي ګلاب خان مالا خدای ډېر څه راکړي دي زه چا نه خورم خو بس کله کله خانمیر ته چې ګورم نو ډېر خفه کېږي پیسې راځه راځه ولې ته راکه دا پیسې داسې دي لکه د کړکې چرګې په لاس کې کلکې نیولې دي په جیب کې واچوه په جیب کې واله دا دې مخ شماره مې ښه داسې وکړه چې دا په دې مخامخ جیب کې کېږده پوه شوې او دا ښی لاس به داسې کېږده پوه شوې پوه شوم ماته نشته چې پوه شوم که پوه نه شوم خو تا به یو خدای پوه کړي لار خو دې لیدلې ده که نه ورنې خپلې حجرې ته ځه ښه اخري چې بایسکوپونو ته لاړ شي او بیا ما بانه کې چې پیسې رانه هغه واخېستې شابه ځه ځم ځه خو نیغ ځه ښه اشارېږه موږ ورې ځم او که نه ځه که نه نیکبخته سکې ګولیا خیر بخیر بخیر چریه جوړ تګړه څنګه نه دا ښکار نه په ایمان خبره دا ده که نه چې تپوس خو هم نه کې خو بس مونږ هم سر وخوړو ته ګوره ورته وایي تپوس هم نه کې زما در پسې په تپوسونو زړه جین شو او دی وایي تپوس هم نه کې یا لکه چریه هغه دلدار خان دی ډېر تپوسونه کوي دلدار خان به زما تپوس نه کوي د خپل رقم تپوس به کوي زما ورته وایه څه ټایم به سره میلو شي ملاو به شي ورسره ښه داسې کار دی شریعه چې زما ډېر ضروري کار دی زه درنه ورځم ښه بیا به چېرته میلاو شو سلام علیکم خیر دی لویش شکر دی چې چنې ونه لیدم روپۍ څه شول جیب خو مې خالي دی زما خیال دی په غلطۍ کې مې د خپل جیب په ځای د خانمیر په جیب کې روپۍ واچولې یاره دا زه څومره بې وقوف یم خو زمړه بل ځای به یې دې وصول کړو چنګله ای چنګل څه دي ماما داسې وکړه راوله واله او ښه ډېره مېوه دانه پې واله او هغه چمنګل له هسپتال ته اوسه او ورته وایه چې هغوی چې ما ته هسپتال معلوم و خو اوس پته نشته چې د هسپتال کوم ځای دی کنې په خپله به راغلی وه کم چمنګل ده مړه هسپتال کې بیمار پروت دی که نه دا څه وې ولې زما پلار بیمار شوی اوسه چمنګل ستا پلار دی او که نه ما وی که ستا پلار وی ولې تا ته پته نشته چې زما پلار دی په دې کلي کې خو بل چمنګل نشته یاره هسې و خو چمنګل اوس راته دا پته نشته چې ستا پلار او که خدای مې نه غلطوي ستا پلار خو و چمنګله ښه دا دې راته څه وویه راجی بیبي دا په پلار مې څه چل شوی زه په خدای که خبر وم پلار د چا پلار داجي مې یادوم که نه داجي ستا داجي و ستا داجي خو هغه وخت کې و چې خپلې سینې پورې به یې لیوکړې نیولې وي او تر هغې پورې به یې په خپله ډوډۍ نه خوړه تر څو پورې چې به ورته ته مسکې شوې نه وي
اوس خو ستا داجي نشته ستا مور سرتور سر په کوڅو کې چغې نارې والې او ستا خور لوی لوی چغې والې روره لالا راشه په پلار مې څه چلو شو خو لالا او رور په پلار څه کوي دادی ما معاف کا په خدای که زه خبروم زم در پدر مزدورۍ پسې ګرځم زویا ما خو نه ګیله نه ده کړې زویا چلته جواري کوه او چې په جوارۍ کې پیسې بیلې دلدار خان نه قرض واخله هغه به قرض درکړي او څه به وکړي زمونږ ور به ووهي همدا به وایي که نه چې زوی دې رانه 40,000 روپۍ قرض اخیستی دی هغه 1000 تر 1000 راکړه کړي ټول نور درته نشم ویلی زویه نور درته نشم ویلی ها نو دا خبره ده زه به اوس د دې د دلداري بچي نه تپوس وکړم خبره واوره چېرته ځې ته د دې دروازې نه بهر قدم کېنه دی مورې ما پرېږده اول یې راباندې جواري وکړه او بیا یې راباندې تاسو خبر کوي زما پلار هم د ده د لاس هسپتال خوړلی دی داجي لالا مې چېرته جګړه ونه کي پرېږده بچې چې څه یې خوښۍ کوي دي هغه زمونږ مخکې لا منلي دي چې اوس به یې ومني د خندا خبره ته کومې د خوشحالۍ خبره څه خبره سمنګل لور نه ده کویدن کړي دا څه دی دا ما ته سمنګل ویل که نه ویل چې ما ستا لپاره ځم او د هغې ته به جوابي کو یې ته رښتیا دی نو ګنې داجي رابعه به زما ورندار شي هغه نه لور ستا به ورندار وي که نه د خیر لپاره او خبرې نه وي هغې زمونږ په درګاه روان شي په ایران په درګاه روان خدای پاکه شکر دی داسې تل دی که نه ښځې چې اوس خدای پاک به زمونږ دوستي که نه په رشتهدارۍ کې بدله کړي په رشتهدارۍ کې او داسې کار کوو که نه خپل وکړو که نه ښځې چې یو دیګ وریجې ولاستو که نه او غري سمنګل که نه چې د خپل سر خیالات وکړي ایله زما دړه خبره دې وکړه دلدار خان ما خو ته خپل دوست ګڼلی تاسې خو دشمن هم چا سره نه کوي لکه چې تا ما سره وکړه زه ستا قرضدار یم زما پلار نه تا زما پلار نه سره جواب لیکلو چنګل خانه زما پیسو ته ضرورت و او بیا ته زما قرضدارې دی څه خیرات مې درنه غوښتو ستا قرضدار یم نو بیا زما موره جوارۍ له دې راکړې وي چې کله یې وګټم نو دله به یې درکړم او که په زور یې رانه اخیستی شي نو لاس دې آزاد چنګل خانه که زه غواړم نو خپلې پیسې درنه اوموسم اخیستی شم په دې ځای خو نه ته زما مېلمه یې زما ځای ته راغلې یو میاشت مې هلته درکوم یو میاشت کې زما رقم راورسوه ګینې نو مخکې مو ووایه نو دا چې ستاسو د ټول کور دارو مدارم په دغه یو پټي دی هغه به بیا زما یي چنیا راځه چې راځه چې بچو ستا پلار ما ته ډېر سپک کتلي و ما ته دلدار خان ته داور خان ته یې سپک کتلي و زه به تاسو په خوند پوهېږم شاه جمیلیا لکه چېرته روان څنګه چل دی یاره زما لږ ښار ته که نه کار مې دي زم ښار نه راغلم یار لږ څه کار مې و خبر خو نه یې که نه دا څه نه سکول کې استاد شوم که نه او هم په خپل کلي کې نه روغ هلکه بیا خو ګور یې مبارک شه ښه مهرباني اوس به که خیر د خپل کلي ټول ماشومان سکول کې داخلوم او ښه پخواری به ورسره سبق ویم بس یاره زم ځان نه چې ته سکول کې اداره کوم ښه ده استاذې ولې ته خو نوکر وي که نه
بس یاره هغه نوکري مې پرېښوده. ولې؟ مړی بس تنخوا کمه وه. ایله بیله 6,000 روپۍ به یې راکوي. 6,000 تنخوا یې وه؟ او که نه خو مړه 5,000 روپۍ به یې رانه هغه غریبانانو هغه فنډ ني. ښه پور فنډ یادې همدغه فنډ هغې کې به یې رانه کټکولي. ګوره ښه یار زه نه ځمه ډېر ستړی یم. خو ګورې جمیله که په انګریزۍ کې کمزوري که نه نو ګورې ما نه تپوس کوه ښه. مړه کلي کې نور څوک هېڅ خبره نشته. او ګورې بې دغه راځه په مخه دې ښه. سلام علیکم. طبیعت خو دې ښه دی که نه؟ او شکر دی اوس بلکل ټیک ټاک یم. ما دا ویل که نه چې د مرګ هېڅ پته نه لګي چې کله مې سترګې پټېږي. خدای مکا دا څه ګډې وډې وی؟ ښځې مرګ حق دی خلاصېدی نشته. ما ویل که نه چې دا رابعه لور زر تر زره د خپل کور شي نو څومره بخښي. ما د تازهدین سره هسپتال کې خبره کړې ده. خبره خو دې ښه وکړه خو که هغې واده زر غواړي نو موږ سره پیسې کم دي. زموږ خو د قیږي یوه لور ده. زه خو یم چې ښه په درنه وخې رخصت کړم. زه خو یم چې دغه ټل ټوکړه ده دا به خرڅه کړو. ټوک ډوډۍ د خدای بیا راکوي. نو داسې به وکړو چې د چني کوژدن به سره هم وکړو که نه؟ هغې خو هم په تمه دي. او زما هم دا خیال دی چې د واده زنځیر ورته په غاړه کې واچو. ګورې که دې سره د فضول ګرځېدو نه منې شي. وایي او که نه د هغه قیمت خان هغه لوفر زوی دی نه دی یاد چې واده یې وله وکړو نو ته به نه وې چې دا د قیمتي هغه لوفر زوی دی. او که رښتیا را باندې وې نو پلار مې د خدای وبخي هغه خو به ته هم یادولې. بیبي ته د خواړو بل څه کار نشته خو ټوله ورځ کونترې الوځئ نو. یا الله ته خیر وکړي خدای پاکه. حدم خیر وکړي پروردګار. دغه یې سازي لورې جی تاجي دغه یې یا الله ته خیر وکړي. بچی مور دې څه شوه مور؟ تاجي په کوټه کې ده. نو بچی چې زه کله راشم دا کوټه کې ناست دی چې کله راشم کوټه کې ناست دی هسې بچی خپلو کې تا ته دې کوټه کې خزانه خو نه راښکته کړې. نه تاجي پیټې نه جوار رالي وایي چې سبا له وړو کوړه نشته. کله مې که خزانه مزانې ته دې ورشم دغې ناري وراته څه دي؟ څنګه چې مې کینه لګم دې خبرې کوو که نه خپلو کې خبرې کوو. دغه ما دا خبره کوله که نه ښځې مې خپلو کې یو که نه مې چې جانان بچی مې راشي د خیره که نه او وریجې خوړي راوړي که نه نو بس ما تا به د چمنګل تپوس ته لاړ شو که نه تپوس به یې وکړو او وریجې خوړي به یې وکړو که نه چې کور ته خپل دیګ ځان ته پوخ کړي. ښه خبره ده. دا دیوال دغه ده راځه ما خوللې دی که نه ما خوللې دی راځه که نه. نو سودا دې را شریکه نه یې درلمه څه کوي سودا ورته نه سودا ده نو راځه بچې انا وای ورته کلاو که وای ورته کلاو که دا خدای ده نور ګوري خدای راکړه وایه مامې راټینګه کړه. دا لکه دا نه سودا خو دې دیګ او نیکبخته داسې کوې. نو دا حاجي تا راته نه ویلې چې یو دیګ راوړه او روجي راوړه. بس پاتې پیسو کې راله یو دا دیګ راکړو او دا سیرې راله روجي راکړي. ته مازغه مې ته خرابېږي که نه خرابېږي مې راته مازغه که نه ما ته دیګ نه وښولې که نه چې دا دیګ ما ته راوړه ما ته ویلې دیګ دپاره وریجې راوړه او غوړي. اینې دا حاجي د خپلې خبرې نه ونه منکرېږي ښه چې څه دې راته ویلي نو هغه مې درله بس راوړه که نه. ویم چې دا کونټۍ دې خپلې نه راواچوم نو زه به تاته څه ووایم څه به درته ووایم نو نو تا به ورته ویلي چې لس پنځلس سېره روجي راوړه نو هغه څه خبرو کېږه هلکه ستړی شو ستړی شي بچه روجي ونیسه که نه کېږي هلک داسې شو هغه به څه راځه وایه مې تاته کوې بچې هلکه نه پس ته زما استاد او زه ستا شاګرد یم باز اوس دا کسب زده کوم. ګوره بچیا دا کسب هسې نه زده کېږي د جیب قرباني به ورکوې. نو ما سره خو مال د خدای په جیب کې 50 روپۍ شته. زه خیر دی تا سره به ګزاره وکړو ته به هم څه یاد لرې
د نن نه ته زما شاګرد شوې راوباسه 50 روپۍ یا ولی استاد شکرانه قبوله که اصلي دی کېنه کېنه وره زموږ شاګردي زده کړه مسموعة أستاذ خيرتي فريدة إيه بس سلسلة فقري أنا وكيف ولا ورك بس خاطر بس يا خلاص تاتا وي تاتا وي ورم تاتا وي كان ما يريكا دنن تزما شاګرد شوې دا الله نو مخلق کلمه ویا عمر نسه تاته وي سم نه وي بس ما خپل پیسې راکړه انا ما ته مخکو انا وي وي ما يريكا ونسا ونسا ما يريكا يا خدا يا اخي ولا واسمع لا ويك انا موري يا ريكا انا طريق انا بس قولوا له ماري ما ته وسینګه پته دي چې دلته کې مار دي بچیا چې هر کله ستا اجازه پخه شي تا ته به خپله پته ولګي د مار خپله خوشبويي داسې خوشبويي لکه د خټکي خو چې چېرته د خټکي بوی درشي نو پوه شه چې دلته کې مار دی ورېږه دا پیټار بین کم هله وله لکه د دې مار د پیټار نه خو سمه د خټکي خوشبو راځي هندي ماما ته دا ماران بیا خرڅه نه بچیا زه خو یو خاص مار پسې ګرځم او هغه مار که ما ونیو نو زه به د دنیا مالدار ترین انسان شم خو افسوس چې هغه مار تر اوسه زما ګوتو ته نه دی راغلی وایي مړه چې زما د سپېره په دوا کېږي که نه نو خدای پاک ته په هغې مار باندې کوښ که لرې شه پیښ که بس دعا کوه کښېنه مارانه هم ته په ګوره واته ستا سمې ادا هسې پاړو ماما تا چې خبره کوله نو هغه کوم قسم ماري هغه مار لږ تور لږ خړ غوندې او په سر یې تاج خطاله خان میرا خطاله رامداجي خبر خو نه غنا لکه خطاله ولا ما خو پاړو ماما سره شاګردي جوړو کا دغه دې خاطر نه کېده ما به دې خو دې خاطر نه وګوره ما تاسو مار سره نو یو ونیسا وګوره ما ته مار سره نو چا ته کیه هغه ولادت ما ولادت یو خو ولادت کنه ما تاسو مار سره نو وګوره او کنه کو بچو والا پاړو والا موري ایو خبر درته کوم که خفه کېږي نه څه خبره څوارلسم خو مې اسې مې پاس کړ زما د دې دونه تعلیم څه فایده څه مطلب دی زه وایم چې زما د دې تعلیم نه نورو ته هم فایده ورسي خبره خو دې ښه وکړه نو زمونږ کلي کې چې کوم سکول دی که نه مورې هغې کې کله استادانې راځي او کله نه راځي نو څه نو که ستاسو اعتراض نه وي هغې کې زه ټیچرۍ دپاره درخواست ورکړم ښه نو ته به اوس موږ له نوکریانې کوې نه مورې نوکرۍ کې مې مطلب نه دی مطلب مې دا دی که زه دلته استاده شم نو د کلي وړې جینکۍ چې دي هغه به زه سکول کې داخلي کړم خبره خو دې ښه ده خو چې پلار دې راشي زه به ورسره خبره وکړم ګوري چې هغه څه وایي دا راته ووایه چې د دلدار خان د موضوعونه د
د چمنګل دا خبره وته که نه ویم خان همدا خبره درته مام کوله ویم خان ډېر مې پوه کو چې دې غریبو خلکو سره ښه نه ښکاري بیا ویم خان په ایمان کې هغه د چا مني خان ما سره خو ډېره یره ده دا به څه کېږي همدا خو زه ویم که نه خان چې دا به څه کېږي ښه ده ټیک ده ته ورځه ښه ده السلام علیکم مبارک جی خان جی لږې ښې چای پر راورشه ښه جی علم خانه دې کې د ګلمیر څه نه لیکلي نشته پکې خان مېرمن علم خان دی او په خیر چنیا کېنه که نه هلک علم خان د اخبار کې داسې ور ډوب شوی خزانه دې پکې بیا مونده څه نه مړه دومره قسمت زمونږ چرته دی خان میر ماما دی خیرشه څنګه اوسګار قیله ښه ده خان میر ماما نو استاده خاندام شوم نو کوم در سره خبرې ځه یو شل ځله را سره مه کوه خبرې سوی ته ما سره دا خبرې ولې نه کوې ځه بیا شروع شو پرېږده خان میر ماما مړ علم خانه ته دې اخبار کې څه ګورې نوکري هغه په دوربین کې هم نشته بس دا دي پکې چې پلاني ځای کې قتل شو پلاني ټرک سایکل سور سړی چخڼي کو بس دا دي پکې نو دې دپاره ته اخبار اخیستو ته وګوره زما د مطلب پکې څه شته او شته ضرورت رشته که واده کې نو کم ده ته راکړه اخبار د 20 کالو یوه پیغله جینۍ چې په امریکا کې لوی کاروبار دی واده کول غواړي داسې یو زلمی پکار دی چې د واده نه پس به همغې سره اوسیږي همغې سره اوسیږي علم خانه څه دې خیال دی د چا دپاره هم زما دپاره که نه زه خو غواړم داسې واده چې موټري بنګلهی دولتي او ما بدولتي او که نه ته ورغلی نه او مخې سره یې قبول کړی نه خدا راته ووایه چې دا ده کوم ځای د زمینه نه یم خبر خو په ښار کې یو د واده دفتر دی نو بیا دا چې زه خو پې ورته وکل کوم خو یار بغیر د ستا نه نه کېږي بغیر زما نه هغه څنګه ته د کور نه لږې پیسې راوړه په ایمان درته وایم که دا کار مې وشو که نه نو مخې سره د امریکې ته استوم ظالمه بیا کومه ځې ما ته پته ده یو ورځ به مې د پولې پړک ته کښېنې د کوژدنې دا نیټه رانږدې کېږي څه څه به کول غواړي الله ورځې شته هر څه به خدای وکړي ته ولې فکر کوې نه ما سره د کوژدنې دومره فکر نشته که فکر دی را سره نو د ودونو دی ګوره پلونه مو بدرول دي او زویم چې دا کوو به څه څه نه څه خو به کول غواړي نو د چا نه به قرض واخلو نو هغه وخت یې لاړې چې خلکو به ښې بدې دپاره قرضونه ورکول او نه که قرض وامخلو نو خلاصو به څنګه دا دې م ښه ووایې نو بیا یاره زه خو یم چې بس د دغه پټي خبره چا سره وکړم او په وخت یې خرڅ کړم ټیک ده خو څوک به یې واخلي څوک به اخلي خو داورخان سره به خبره وکړم نو ګوره یو خو پټی د هغې د ځمکې سره نږدې دی او بله دا چې رقم راله ټول په یو ځای راکړي لکه ځانه داسې کې صبر وکړه خیر جانا جامی دیا یا چندی اوریگا بس بچی خیر څنګه چندیا لکه دا فخري سور چرته روان مورتلو مخار ته خدا را باندې د دو لاسنه وخت شو
ته ګوره زمونږ په پټي کې پغلا شي او ته یې غواړو نو چې اوس پې دا غوږ وګورم او نو بیا به راته جوړ شي او ای خار کې څه کې بس لږ کار مې دی جمیلیا پوه شوم در باندې کوئی دندې ده مټیانې به راوړې هله تا ته څه وي جمیلیا تا ته چا وي ټول کلی خبر دی درنه آفرین او خبر اوره چې ښار ته ځي که نه هغه ناویلی چېرته توفي موفي بیوسه ډېره به خوشحاله شي یاره جمیلیا خبره خو دې ډېره زبردست کوکه خو څه والا راوړه نه ښار کې په لاس شیزونه میلاویږي پیوې ورله واخله رومال وله یوسه وینې ډېرې ښه ښه سپرېګانې میلاویږي نه 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 هغې خو ځان ته د بوچ لوګې کوي په ایماندارۍ کماشي وکړسته جمیلیا هغه سپری نه یادوم درته هغه نه یا خوشبو هغه درته یادوم آخه مړی هغه پشم چې غوږ کې لګوي پشم نه یار په جامو باندې لګوي او مړه ډېرې مې لیدلي هغه چې چسناري کې داسې او که نه روبه او ښار کې به یې تپوس وکړې او چې دا تحفې ورکې که نه نقشن روب دا بم پې واچې او که نه هسې نه چې واده نه پس در باندې بیا ګورې ښځه چپله نیولي او ستا دا سري زمانه چپله نیولي ولې ګپ تېسه تاسې خو راله خدای پاک د ازمري شکل را کړې خبره وره هغه ورځ دا توربان ماما سانډانو مړه داسې روانو بوره پې پرته وه که نه جمیله چې داسې برن مې ورته وکته یاره بس چې ټچ شو بس بوره تې لاندې پرېوته بس په شا خته وګورې او شاته نه کتل ولې سمه ګورې خبره خو وره که نه جمیله دې ټیم کې به راسره ګپ نه لګی ښه په ایمان دا ګولډانګ دی ګولډانګ دا نه ښه دا خره ځان سره بوت